د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ملګري ملتونه ویانا کې د افغان سیاسیونو د یوې غونډې کوربهتوب کوي. د ملګرو ملتونو په ویانا دفتر کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. رسنۍ وایي چې دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 15مه جوړیږي او په هغه کې تر ډیره اوسني حکومت مخالفین حضور لري. ویل کېږي چې دوی به د افغانستان پر روان وضعیت او راتلونکي خبرې وکړي. احمد مسعود، رحمت الله نبیل، ډاکټر رنګین د فرس پانتا او ځینې نور مشهور څیرې د دې غونډې ګډونوال دي. تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د داسې غونډې کوربهتوب کوي او نه هم افغان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. بل لور ته چین وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان ثبات کې رغنده رول ولوبوي. چین وایي نړیواله ټولنه دې افغانستان ته د ثبات د راتګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په یوې خبري کنفرانس کې د افغانستان پر وړاندې د نړیواله ټولنې پر اوسني چلند نیوکه کړې ده. وایي د نړیواله ټولنې او اداراتو مسؤلیت دی چې له افغانستان سره د دایمي ثبات په راتګ کې رغنده همکاري وکړي. چین همداراز د روسیې له سفارت سره نږدې چاودنه هم غندلې ده او دی هم د نړیواله ټولنې مسؤلیت بللی دی چې په افغانستان کې د دایمي امنیت او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې د دغه هیواد اقتصادي ثبات تامین شي. چین تر دې وړاندې هم پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر افغانستان خپل فشارونه پای ته ورسوي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.